دعوات د پاک قرآن او د سنت کوا زړګیا چې خوف لچاونو کړي په جرأت کوا زړګیا دعوات د پاک قرآن او د سنت کوا زړګیا چې خوف لچاونو کړي په جرأت کوا زړګیا د نبی سلام د ژوند دریم کال شروع شو کله چې بیرته بني سعد د لار د حلیمې سره د همدې کال یو څو میاشتې تېرې شوې او ځینې محققین او علما وایي چې د څلورم کال شروع نو دلته یو بله واقعه راپېښه شوه چې هغې ته د شق الصدر واقع وایي یعنې د سینې څیرې کول هغه واقعا په صحیح مسلم کې راغلی د نبی سلام د ماشومانو سره لوبې کولې د حلیمې یو زوی و عبدالله بل یې لور وه شیمه بله اونیسه وه د هغې سره د کورونو شاته لوبې کولې ګډې بزې سره ولې د په دې کې جبریل علیه السلام راغی او بل روایت دا دی چې دوه ملایک راغله نبی علیه السلام یې راولي په ځمکه باندې راڅملولو د هغه سینه مبارکې څیرې کړه زړه یې ونه بهر راویست د زړه یې یو ټوکړه وخه هغه ترېنه پرې کړله او بیا یې دغه زړه د سرو زرو په یو کاسه کې د زمزم په اوبو باندې وینځه بېرته یو ځای کړه ویې ګنډلو خپل ځای ته یې واپس نو الله تعالی د نبي صلی الله علیه وسلم د زړه هغه اپریشن د جبریل علیه السلام په واسطه باندې چې هغه راولېږه په دغه طریقه باندې و دې نه ډاکټرانو د اپریشن طریقې هم راوستې او الله رب العزت د هغه حفاظت کوو ځکه دا یو د الله په امر دا کار دا شق الصدر د سینې څیرول دا د الله تعالی په امر باندې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت یې کړی دی ما به د نبی علیه السلام په سینه کې د دغه ګنډلې شوي ځای اثر لیدل بیا شیخ دارنګه حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلي چې دا واقع د شق الصدر دا په مختلفو حالاتو کې تقریبا دا وي 15 ځل راغلی 15 ځل کې دا راغلی دا واقع کله چې نبی علیه السلام باندې دا کار وکړ شروع په دې کې ماشومان ولیدل منډې کړلې د دې لپاره چې مور پلار یې را خبر کړي چې هغه زموږ محمد صلی الله علیه وسلم هغه خو ووژلی شو داسې کس راغی په ځمکه باندې راڅمله زړه یې ونه څیرې نو دوی کور ته په منډه باندې راغله مور پلار یې خبر کړ کله چې هغې ورغله نو نبي علیه السلام یې ولیدل چې ولاړ دی فاذا هو قائم منتقع اللون رنګ یې تک زیړ شوی و د دې واقعې د وجې ځکه دا خو یو سخت حالت نو کله چې هغوی ولیده په ژړا شو نو هغوی په غېږ کې راونیو تپوس یې ترې وکړ څه وشو نو هغه ورته ویې دغه قصه وکړه چې داسې دوه کسان راغله زه یې راڅملولم سینې یې رانه څیرې کړه زړه یې رانه ویست نو نور پوه نه شوم په دې کې دا مور پلار یې پرې ویرېدل دا کوم رضایي مور پلار چې دي هغوی ویرېدل داسې نه چې دلته کوم تکلیف ورسېږي او هغې داسې ګڼله که نه دا حالت پې پیریانو راوستی نو هغوی رالګېده نبي علیه السلام یې را روان کړ او بېرته یې خپلې مور ته حواله کړ مکې مکرمې ته یې راوست خپلې مور ته یې حواله کړ بیبي امینې ته پوښتنه وکړله چې تاسو خو دا مانه ډېر په یو عذر او سوال باندې بوته اوس هم دې ته دونه زر راوسته ولې نو بس دیو باندې معنی کولی چې ستا بچی دی او بس تا ته مواله کوي نه ضرور ما ته خبره کوي نو هغوی بیا دا قصه ورته وکړله چې د باندې